اوس بیا هغه عصر راغلی که په یو جلسه کې ودرېږې پر تبلیغیانو دې رد وکړي پر وهابیانو دې رد وکړي بعضې ګمراهان درته وایي وایي دا مه کوه دا اختلاف جوړېږي ولې پر دغه وهابیانو لګاو کوې ولې پر دغه تبلیغیانو لګاو کوې اختلاف دې جوړ کړی تاسې به اورېدلې دا خبره وایي پر وهابیانو مه لګېږئ اختلاف جوړېږي سبحان اختلاف چا جوړ کړي د اختلاف سړی در معلوم دی اختلاف وهابي تا جوړ کړي چې نن رالې او ما ته وایې زیارت شرک دی تعویض شرک دی په 12 خیرات ناروا دی لاس مچېده شرک دی د یو قبر څخه خورده رااخیستل شرک دی یا رسول الله ویل شرک دی په هدیره کې د اسقاط ګرځول شرک دی دا خبرې چا راوړلې وهابي دا خو تا راوړلې دغه خبرې چې شروع سي په امت کې اختلاف پیدا سو اختلاف وهابي تا راوستي که ما راوستي زما خو یو مذهب دی حنفي سړک دی پر را روان یم دا 1200 کاله کېږي خپل مذهب مو دی خپل سړک مو دی پر دې سړک را روان یو نو خو وهابي تا سړک پرېښوي په کنده کې روان یې په زوزانو کې روان یې اختلاف خو تا جوړ کړي بعضې ګمراهان بیا آیات شریف هم راته وایي وهابیان ښیم آیات شریف دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهابي وای الله عز وجل په قرآن کې وای ولا تفرقوا تاسې اختلاف مه سره کوئ ولا تفرقوا تاسې اختلاف مه سره کوئ اختلاف مه جوړوئ پر چا باندې رد مه کوئ دا وای قرآني حکم دی تاسې ولې دا ردونه کوئ ولې اختلاف جوړوئ حضراتو د قرآن په حقیقت هم نه پوهېږي دا سلفیان د آیات په ترجمه هم نه پوهېږي د خپله ځانه ترجمه کوي د وهابي مطلوب دا دی چې ولا تفرقو دا معنا چې اختلاف مه کوئ په یهودي هم کار مه لره په نصراني هم کار مه لره په هېڅ ګمراه ډله کار مه لره دغه د ولا تفرقو ترجمه ده کله دا ترجمه وکله وحاشا ولا تفرقوا دا معنا ای مؤمنینو په خپل منځ کې یو د بل اختلاف مه سره کوئ یو اما که چیرې ګمراه ډله د اسلام د نړولو دپاره راتله بیا ټوله مقابله وکړي امر بالمعروف نهي عن المنکر د څه شي دپاره دی قرآن کریم وایي د منکر مقابله وکړه حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام هغه وایي د منکر مقابله وکړه تر وهابیت به نو لوی منکر چیرې تر پنجپیریت و سلفیت یا د اوس عصر تبلیغ تر دې به لوی منکر چیرې قرآن وایي د دغه منکر مقابله وکړه